او په خپله زه تاسو ته هغه واقعیت بیانوم چې یا په خپله ما لیدلي او یا د کم کس سره چې راپېښه شوي هغه ماته یې ویلي. ماته یو ملګري دا خبره کوله پاکستان کې دی. هغه وایي چې کله زما والده وفات کېده او زه ورسره سر ته ناست نو دوه خبرې ما ناشنا ولیدې. یوه هغې ته ما وایي چې په الله باندې ښه ګمان ساته او یو مهربانه رب ته روانه انشاءالله هغه به په تا باندې رحم کوي او هغه به تا نه ضایع کوي. ښه ګمان ساته په دې وخت کې چې ته کوم ګمان ساتي الله به سره هغه شان کوي. وایي ما ته وایي چې زوی یې دغه دي ولاړ دي. یو دا ټکی دغه دي ولاړ دي یعنې ملایک زه په خپلو سترګو وینم هغه دي راته ولاړ دي. دویم اخرنۍ خبره د دنیا نه چې د هغې شوې د هغه ده وی کله چې مړه کېده وی ما ورته وایي چې مورو کلمه ووایه لا اله الا الله تلقین مې ورکو. وی ما ته وایي چې سلام قولا من رب رحیم سلامتیا دي دا وینا ده د مهربانه بادشاه د طرف نه. په دغه ټیم کې د ملایکو د طرف نه دې زنانه ته زیری ورکړی شوی. حدیث کې راځي انشاءالله حدیث تاسو ته بیانوم که چېرته ما د ټیم میلاو شو اگر که ما دې څه ټیم لږ دی خو که دغه ټیم ما ته میلاو شو تاسو زه دا حدیث بیانوم چې کله چې دا ملایک سا اخلي د مؤمن نه نو د ده څه کیفیت الغرض الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي کله اذا بلغت التراقي او کله چې راورسېده روح کوم ځای ته مرۍ ته وقیل من راق او په دغه ټیم کې بیا د چغې خلک وایي راولئ څوک دمګر راولئ دم پې واچي څوک وایي ډاکټر راولئ چیږي او څوک وایي پلانې هسپتال ته یې ویسو څوک وایي امبولینس راولئ څوک څه وایي څوک څه وایي رب العالمین څه وایي وظن انه الفراق. الله وایي دا خلک خو په دې خبرو باندې ښه دي خو دنه تپوس وکړي هغه ته پته لري چې دا د جدایي وخت دی. دا خلک هسې لګیا هغه ورته ګوري ګوري که تاسو لیدلی دا مړی زن کدم تاسو لیدلی دا مړی چې مړې سترګې تاوي راتاوي یو ته ګوري بل ته ګوري ویلی نه شي کنه دغه ورته وایي چې وخت ختم دی هسې ځان مه ستړی کوه. وظن انه الفراق الله بیا څه وایي والتفت الساق بالساق الله وایي پنډۍ د پنډۍ سره جوخته شي. سبحان الله زار شم د الله د خوږو خبرونه. والتفت الساق بالساق د ډېرې سختې نه دا پنډۍ د پنډۍ سره لګي. او ما په خپله یو خوږ ملګری او زړه ته نږدې ملګری چې کله وفات شو ما لمبه نو د هغه د پنډۍ د دې یو پنډۍ د بلې سره سمه مضبوطه وه نو زه وم یو بل ملګری نو موږ په زور د هغه د پنډۍ جدا کړه نو د یوې خپې دا ګېټۍ په دې بلې خپې په دې هډوکي کې دننه تللې وه. دا ما په خپلو سترګو لیدلې. نو موږ په زور وکړو چې دا خپه له دې بلې نه راکته کړو. نو کله چې دا خپه موږ را جدا کړه نو د دې یوې خپې دا ګېټۍ دا کومه چې راوتي دا د بلې خپې په دې هډوکي کې ورننوتې وه. نو بس دا زړه زموږ په هغه ټیم کې دي چې د مرۍ ته راغی چې په ده به څومره سخته تېره شوي چې ده دا هډوکې په دې یو بل هډوکي کې ورننویستی. والتفت الساق بالساق او پنډۍ د پنډۍ سره لګي. او یو معنی دا ده سبحان الله دا کفن چې دی د دې پنډۍ دا کفن دی د دې سري او پنډۍ مې د دې کفن د اخرنۍ حصه چې کوه دا پنډۍ دي دا اخرنۍ حصه پنډۍ ده لږي د انسان د پنډۍ سره ویې تړي له پاسه به کپړه راواړي قصه وره ختمه کړي. والتفت الساق بالساق پنډۍ د پنډۍ سره ولګېده. یا الله ولې الى ربك يومئذ المساق الله وایي خپل رب ته په سفر باندې وتې ځکه پنډۍ د پنډۍ سره ولګېده. دا سفر دا موته باندې مرسي. الله اکبر. او پنډۍ به زما ستا د پنډۍ دا هم د لږي زما د پنډۍ هم د یو بل سره جوختي او ستا د هم جوختي سو دومره دا پته نشي چې کله به کېږي او دا پته نشي چې په کوم حال به کېږي او دا پته نشي چې په هغه ټایم کې موږ په څه باندې مصروف یو څه به کوو څه به نه کوو. دوه شپې ځان سره یادې ساته په ذهن کې. یوه شپه چې ته د دې بچو سره تېرې ملګرو سره تیرې او سم خوشحاله او پیسې کته پیسې بره دنیا مې دومره وګټله دومره ده پاتې شوه کلي ته به په پلانې ورځ ځم په پلانې تاریخ ځم پلانې ځای کې مې ځمکه واخېسته او هغه باندې به کور جوړو واده مې سبا دی او پروګرام بل سبا دی. دا یوه شپه ده. دویمه شپه
د مړو په منځ کې غلی به پروت دی ظاهري به غلی الله عالم چې په قبر کې به دننه سي دا به په هغه ټیم بیا پته لګي سبحان الله دې خبرې ته ما سوچ کړی تاسو به ته هم سوچ کړی انشاءالله دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر یو اعلان موږ به لکو کې جومات کې اعلان کوي که نه الله مو بخه پلانې مړ د یو اعلان نه د مرګ د قبره پورې چې کوم سفر دی د ګنټې نه هم کم وي هلکه خاوره پرې راواچوه ته دغه لرګي راوړه پلانې راوړه سلیپر راوړه هلکه داسې دغه شان وینځه اوچتې که دې خوا یې که اخوا یې که قصه ختمه صبر ورته وکړئ دا ملک و صبر ته ضرورت نشي کوزوی قبر ته صبر ورته وکړئ دا عالم و نیک سړی و بیانونه به یې کول دیني بیان و پرېږده کوزوی قبر ته صبر ورته وکړه مجاهد دی قبر ته یې کوزوه صبر ورته وکړه مالدار دی قبر ته یې کوز که صبر وکړه واړه واړه بچي به یې جاړي قبر ته یې کوز که صبر وکړه ښځه به یې جاړي قبر ته یې کوز که صبر وکړه بوډۍ مور ورته دروازې کې ولاړه ده چې جنازې راوته د سترګو نه اوښکې روانې دي زما زوی چېرته وړي صبر وکړه دې ته لږ کېده قبر ته یې کوزوه رسول سلم وایي چې کله مړی وشي اسرعو بالجنازه دا جنازه زر زر وړئ سبحان الله چې قبر لویسي یعنی دې خاورو اچولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشۍ ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره دا قبر دله په یو څو منټه کې ډکوي ناشنا خبره چې ما ته اوس ته کومه کوله هغه دا ده دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر ختمیږي چې ته څنګه مړ شوې که نه دا نوم د ته هم څوک نه اخلي دې ته هم چې ته سوچ کړی مړ شو مړی کوم ځای کې دی جي مړی مه وایه پلانې صیب وایه صیب مې به لرکوه مړی کوم ځای کې دی هغه مړی به څه ټایم راوباسي داسې مه وایه محترم سړی و مشر سړی و سپین ږیری و اخوا شه مړی راوباسوي دا مړی قبر ته کوز کړې که دا مړی د دغه ځای نه راواله مړی د دې ځای نه که مړی دې نوم خو ته وایه که نه و یار څه دې تلي دي نوم ته هم لاړه ته لا په دې سوچ کې چې ښځه به وي او بچي به وي او جیداد به وي دا هر څه ختمي دا نوم د ته هم څوک نه پرېږدي ستا دا نوم نه دی دا هم تا ته څوک نه پرېږدي نو یوه شپه دغه ده چې په تا باندې مرګ راشي او بیا روان شي د مړو طرف ته